په کشمش یا په اوسکو کې ټارټریک اسید دی او دا قدرتي فایبر ډایټ دی. خېټې پړسوب، ګیس، قړقړ چې ستا د مزغو او د اعصابو دپاره ډېر زیات په کار راځي. یعنی فولاد هم موجود دی. طریقه یې داسې ده چې تاسو باندې ماښام نه په 1 ګلاس اوبو کې 8 یا 10 پورې کو تاسو چېرته هر سحر په نهاره باندې 8 کشمش یا اوسکې ورته خلک وایي وچ انګور دا په اوبو کې لمدې خورئ نو ستاسو په وجود کې داسې بدلون راتلی شي چې تاسو چېرته سوچ هم نه وي کړی. په دې کې قدرتي یا د ساینسي تحقیق په بنا هغه شیزونه خاص طور پر نمکیات او منرلز موجود دي چې هغه تاته داسې فایدې درکوي یا هغه شیزونه ته دې خوا بیا په دوایانو کې ګوري او د هغې اکثر کمې وي په وجود کې چې تاسو به حیران شئ. خو د دې طریقه څنګه به استعمالوو دا ټولې خبرې در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زما نوم ډاکټر شهریار دی، زه کنسلټنټ کارډیالوجسټ یم او زه د صحت یا د طب متعلق اکثر په ساده پښتو کې د خپلو ساده خلکو دپاره ویډیوز جوړوم. د ټول نه اول په کشمش یا په اوسکو کې ټارټریک اسید دی او دا قدرتي فایبر ډایټ دی. د دې خبرې مطلب دا دی چې دا کله ستاسو معدې ته لاړ شي نو دا تاسو له 2 ډېرې غټې فایدې درکوي. یو خو دا د خېټې پړسوب، ګیس، قړقړ دا شیزونه ټول ختموي او دا ګیسټریک موټیلیټي سیوا کوي. یعنی د چې کوم د معدې کوم کار دی چې خوراک معده کوي یعنی هغه چکوي او بیا هغه په تیزابو باندې او بیا هغه مخکې ځي نو دا کار درته دا اسانوي. نو که د چا قبض وي، د چا پړسوب وي، د چا ګیس وي، د چا معده سوځي دا مسلې ورسره حل کیدی شي. دویم په دې کې ډېر ضروري شیز چې کوم دی هغه د ټارټریک اسید چې مې سټارټ کیا کو لږ وایټامین سی هم پکې دی. نو دا ستاسو د سکن د سرمنې د پیګمنټیشن خاص طور پر تیرسري یا د داغونو د دې شیزونو دپاره ډېر ښه دی. یعنی د دې سکن برایټنینګ افیکټ هم شته. دریم دا چې په دې کې سوډیم کم او پوټاشیم زیات دی. نو دا شیزونه تاله څه فایدې درکوي؟ یو خو دا ستا په وینه کې د لوتړې چانسز کموي، یعنی ستا وینه به چکی کېږي نه، جام کېږي به نه. او دویم دا ستا زړه له نشونما ورکوي. په دې کې B1 هم موجود دی، وایټامین B1. دا هغه شیز دی چې ستا د مزغو او د اعصابو دپاره ډېر زیات په کار راځي. خلکو اعصاب کمزوري وي چې کینی خپې لاسونه دا ګوتې میږي میږي کېږي چې خپو په سر کینی بیا پاسېدلی نشي. دغسې د مزغو د طاقت دپاره یا د برین ټونکس چې کم دي د هغې دپاره وایټامین B1 ډېر ضروري شیز دی. هغه په دې کې قدرتي موجود دی. بیا په دې کې کیلشیم هم شته. نو کیلشیم ستا د اډوکو د طاقت دپاره ډېر ضروري دی چې کله اکثر د اډوکو چې د چا کمزوري وي یا آسټیو ارترایټس ورته وي د عمر لحاظ سره یا د غټ وجود سره چې د اډوکو کومې مسلې راځي چې ته کینې پاسې اډوکې د ټکه ټکه کوي نو دغه شیزونه هم تاته کیلشیم د دې نه ملاویدی شي. بیا په دې کې آیرن یعنی فولاد هم موجود دی، خاص طور پر زنانو ته یا پیغلو ته یا چې کوم غټ مشران خلک وي یا چې د چا نه وینه ځي لکه د چا بواسیر وي یا داسې بل څه مسله وي چې د وینې کمی پکې راځي نو په دوی کې د فولادو کمی وي، آیرن ډیفیشنسي ورته مونږ وایو کوم چې په ساده ټیسټ کې پته لګي. نو په دې کې آیرن هم شته، ستاسو هغه کمی هم دې سره پوره کیدی شي. او سحر کې چې دا تاسو کله په نهاره باندې استعمال کوي نو په دې کې ګلوکوز او فرکټوز کم شوګر چې تاته د شاتو نه ملاویږي هغه هم په دې کې شته. نو تاته یو قسم انرژي هم ملاو شي لکه ستا وجود کې طاقت راشي نو هغه وقتي طور پر کو ته څه کار کول غواړې د هغې دپاره ته تندرست او تیار یې. اوس کو د شوګر مریضان دا استعمالونه به ډېر احتیاط کوي. د 8 کشمشو یا د 8 اوسکو په ځای په هغه 3 استعمالوي ځکه چې دې کې ګلوکوز شته نو دا ستاسو شوګر زیاتولی شي. طریقه یې څه ده؟ طریقه یې داسې ده چې تاسو باندې ماښام نه په 1 ګلاس اوبو کې 8 یا 10 پورې کشمش یعنی اوسکې واچوئ، سر به پې کېدی او بیا به ټوله شپه هغه دغه شانتې پرېږدئ. سهار به د تاسو اوبه واړوئ او په کاشوغه باندې به هغه اوسکې استعمال کړئ. سهار کې به دا کار تاسو په نهاره باندې کوئ. ډېره مننه.